یو خبر وکړه چې یاره دا خدمت هم بس دی چې یاره په د کے پی د بلوچستان داسې چې کوم دی د صوبه پنجاب کې هم تقریبا د دې مدرسې هغه بچي چې کوم دی موجود دي چې هغه د اسلام د پاره د اسلام د دفاع د پاره یو لوی کار ادا کوي. تاسو وایئ چې یاره دا خدمت هم زیات دی، خو که زه وګورم د حقاني مدرسې حقانیه چې کوم دی فاضلان دي د دې مدرسې بچي دي د هغوی زیات رجحان چې کوم دی جمعیت الاسلام فا طرف ګورې دی. مذهبي ډلې ته دی که نه. صحیح ما خو تاسو ته دا ووایي چې زموږ مقابله مذهبي ډلو سره نه ده. صحیح زموږ مقابله چې کوم دی سیکولر لادین طبقې سره ده، کوم چې د دې قوم هغه اسلامي روح چې کوم دی د دې د نظام نه خارجول غواړي، د دې د آئین نه خارجول غواړي. صحیح حضرت اکثر چې کوم دی عوام هم دا ګیله کوي او مونږ ګورو اکثر بعضې پارټیانو کې چې کوم دی یو موروثیت را روان دی، یعنی اول د پارټۍ سربراہ هغه چې کوم دی نیکه و، بیا زوی، بیا چې کوم دی نسې، بیا ورپسې داسې چې کوم دی روان دي. نو او داسې کې اکثر خلک دا ګیلم کوي چې یاره د پارټۍ نه علاوه چې کوم دی د پارټۍ د سکرین په شا باندې ډېر قابل خلک او ډېر لوی خلک موجود دي، خو هغوی له څوک مخه نه ورکوي. او په دغه بنیاد باندې که هغوی له مخه ورکړی شي نو هغوی به دا وایي چې یاره بیا به دا خلک چې کوم په فرنټ باندې ناست دي به بیا د دې کارکردګي نشته او خو ډېر قابل خلک دي، بیا به دوی شاته شي. په دغه بنیاد هغوی له مخه نه ورکوي. نو آیا جمعیت علماء اسلام سین کې چې کوم دی هم دغه موروثیت دی او که نه دی کې دننه پارټۍ کې چې کوم دی یو الیکشن کیږي او په شورا په بنیاد باندې چې کوم دی یو کس مختص کیږي؟ شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحق صاحب په ژوند باندې مولانا سمیع الحق شهید چې کوم دی هغه ټاکلی شوی نه و. د هغوی د وفات نه بعد بیا شورا کېناسته او هغوی دا ذمهداري چې کوم دی مولانا سمیع الحق شهید ته حواله کړه. بیا د مولانا سمیع الحق شهید خپل په ژوند باندې مولانا حمید الحق شهید خپل جانشین نه و ټاکلی چې ما نه بعد به دی وي. د هغوی د شهادت نه بعد بیا د جمعیت علماء اسلام شورا کې ناسته، د دارالعلوم حقانی شورا کې ناسته، نو هغه ذمهداري د هغوی په سر کا. دغه شان د مولانا حمید الحق شهید په ژوند کې زه چې کوم دی د هغوی جانشین نه هم ټاکلی شوی. د هغوی د شهادت نه بعد 2-3 هفتې بعد چېرته زموږ د جماعت مرکزي شورا اجلاس راغو او ټاکلی شو، بیا هغوی چې کوم دی دا ذمهداري ما ته راکړه. زه دا ګڼم که موروثیت یقینا دا یو ټکی داسې دی چې دا په هر سړي باندې د دې یو خپل په ذهن باندې اثرات راځي. خو که سړی اهل وي، صالح هم وي او صلاحیت هم لري، نو بیا په دې کې څه عیب نشته دی. باید چې وټاکلی شي، باید چې وټاکل شي. ځکه کو فرض که زه چې کوم دی خپل والد صاحب په ځای نه وم ټاکلی شوی، ما نه به ډېر اهل خلک وي، ډېر باصلاحیت کسان وي، هغوی راغلی وی په دې سیټ ناست وی، خو هغه څه ریسپانس به هغوی ته عوامو نه و ورکړی چې کوم ما ته یې راکړو. ځکه چې زما په چهره کې هغوی دا ګڼي چې دا مولانا حمید الحق دی، دا مولانا سمیع الحق دی، دې کې د دوی په چهره کې خپل آبا اجداد آثار موجود دي. بیا آیا ما هغه لاره پرېښوه، خپل والد شهید هغه لاره مې پرېښوه، خپل د نیکه شهید هغه لاره دا سیټ خو چې کوم دی دا د سرو زرو تاج نه دی، بلکې دا د کانټو یو داسې بار دی او د شهادت دپاره تیار هغه سړی چې په انتظار کې ناست په هغه منصب ناسته ده چې یو طرف ته ستا دشمن دومره مضبوط چې مخامخ هم نشته او تا سره دشمنی هم چې کوم دی د اسلام د وجې ده، د دین د وجې ده، د دین د خدمت د وجې ده، او دی هغه عالمي طاغوتي قوتونه چې کوم دا نه غواړي چې دی هغه خدمات هغوی نه چې کوم دی نه برداشت کېږي، چې کوم خدمات الله رب العزت د جماعت نه واغستل، د ادارې نه واغستل، زمونږ د مشرانو نه واغستل. نو دا سیټ چې کوم دی دا په دې باندې ناسته هم دا ډېر د لوی ذمهدارو یو لوی بوج دی او یو لوی ګران کار دی. او تاسو ټول نه به دا درخواست هم وي چې اوریدونکو نه چې ما لپاره د استقامت دعا هم کوئ او الله دې راته توفیق راکړي چې کوم خدمات زمونږ والدینو، زمونږ آبا اجدادو نه، زمونږ مشرانو نه، زمونږ کابرینو نه الله واغستل، چې په هغې باندې بس مونږ روان چې پاتې یو، نو انشاءالله دا به هم زمونږ د کامیابۍ نښه وي. الله دې ستاسو په هر موړ باندې حفاظت وکړي او الله تعالی دې دغه ستاسو اخلاص په خپل دربار کې قبول کړي.